نوم مې عبدالقادر دی او فیلحال د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ یم، خو موجوده وخت کې د ننګرهار پوهنتون خواته د کابل جلال آباد په لویه لاره خپل کار کوم. دا د نظر آباد مساحه ده وروره، نظر آباد قریه ده. ښه دی وروره، افغانستان دی نو بس افغانستان کې خو کارونه دا دی چې ستا په خپل همت تړلي دي. شکر دی، د خدای فضل دی الحمدلله. دلته خلک له دې سره ناشنا هم دي چونکې دا یو هندي کلچر دی او دا د ظهیر الدین بابر نه وروسته په هندوستان کې رایج شوی نو موږ دې خوا راوړی دی. ګوره چې افغاني مینه دا قبلۍ یا نه قبلۍ دا دې ته په هندي ژبه کې پانی پوري وایي او په پاکستاني ژبه کې ورته ګلګپې وایي. د جوړېدو پروسس خو ډېر سخت دی، همداسې که بیان کوم تھرو د کیمرا نو هغه به لږ ډېر سخت شي تاسو ته. خو دا دی چې چولې دي، الوګان دي او نور دا ګپه ده او اوبه دي، نیملي پکې پریوزي، بیا پکې چاټ مسالې دي، خوږې مسالې دي، املیانې دي، ډېر شیان پکې راځي. زیاتره خلکو دا فکر دی په افغانستان کې او زیاتره ځوانان چې زه بیکاره ګورم هغوی صرف دا یوه نظریه لري چې په ما تعویض شوی ځکه زه کار نه کوم که نه. نو دغه یو نظریه بدله کړي، چا باندې تعویضونه نه کېږي وروره. د زده کړو خبره داسې ده چې زده کړې وکړئ، کوشش وکړئ، هنر یاد کړئ، کارونه یاد کړئ او د دې تر څنګ خپل وړتیا وښایئ دنیا ته. زده کړې موږ هم کړي دي په فلسفۍ کې، په لیټریچر کې، سوشیالوژي کې، مارکسیزم تیورۍ کې، همدارنګه لیټریچر کافي برخه موږ یاده لرو. خوشحال خان په باره کې هم ډېر زیات کتابونه لوستلي، تقریبا PhD ورته ویلی شئ تاسې. نو ښه د هغې تر څنګ بیا موږ خپل شخصي کاروبار چلن کړی لګیا یو. بس دا افغانستان دی، دا به موږ جوړو. دا خو په دې شان نه کېږي چې وروره موږ ورته ووایو صبر وکړه، ته یې جوړ کړه، زه یې جوړ کړه. دا په موږ جوړېږي. بس بسم الله وکړئ او راځئ نو چې هر حال کېږي څنګه کېږي، سرک غاړئ بل ځای بس خپل ځان منتخب کړئ، کوششونه وکړئ، زده کړې وکړئ. موږ ته دغلته خدای یو مړی راکړي، تاسو ته بیا هلته درکړي.